أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا الجديدة، نرحب بكم جميعا. درنو قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ صحت ولرئ. له یو څه موده ځنډ څخه وروسته دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو او د نن ورځې درس ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الوحدة الثالثة، دریمه برخه، الدرس السابع عشر، ولسم درس. التدريب الخامس، پنځم تمرین. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره یا خپل دوست سره خبرې وکوه، محاوره ورسره وکوه لکه څنګه چې په مثال کې ده. المثال، مثال طالب الاول، لومړی طالب سوال کوي یا پوښتنه کوي د یو شي، وایي چې اریدو شقة من فضلک، د دکاندار څخه. نو ورته وایي چې یو کس څخه بخښنه غواړم، ورته وایي چې زما شقه په کار ده، زه غواړم چې شقه واخلم، د استوګنې ځای واخلم. شقه ما مخکې ویلي چې 3 یا 4 اتاقونه پکې په یو تعمیر کې مثلا ډېرې زیاتې شقې، مثلا یو پوړ کې یو پوړ کې کېدای شي 4 شقې، بیا هر شقه کې 3 و 4 کوټې، همداسې پکې حمام او شپسخانه وي. طالب الاول ورته وایي چې اريد شقة من فضلک، زه شقه غواړم، مهرباني وکړه ماته شقه پیدا که. طالب ثاني ورته وایي چې لدینا شقة جمیله، مونږ سره ډېره ښایسته شقه ده. طالب الاول ورته وایي چې اريد مشاهدة الشقة، چې تا سره ډېره ښایسته شقه ده، نو زه غواړم چې دا شقه وګورم. طالب الثاني وایي هذه هي شقة، دا د شقه وګوره مهرباني. طالب الاول وایي چې هذه شقة جمیله، دغه شقه ډیره ښایسته ده. درنو قدرمنو دوستانو، دا شقه ده. نو راځو دغه نور مثالونه موږ تاسو خپله حلو، همداسې حلو لکه څنګه چې په مثال کې دا وایي چې اريد ثلاجة من فضلک، زه ثلاجه غواړم، مهرباني وکوه، مهرباني زه ثلاجه غواړم. هغه ځواب ورکوي دا کس چې لدینا ثلاجة جمیله، مونږ سره ډیره ښایسته ثلاجه شته یا ډیره ښایسته ثلاجه ده. طالب ثاني ورته وایي چې اريد ثلاجه، اريد مشاهدة الثلاجه، زه غواړم چې ثلاجه وګورم چې څه قسم ثلاجه تا سره، یخچال ده، ثلاجه چې وي یخچال ته. نو هغه طالب ثاني ورته وایي هذه هي ثلاجه، دا ده ثلاجه. نو طالب اول ورته وایي چې هذه ثلاجه جمیله، دغه ثلاجه ډیره ښایسته ده. راځو دویم مثال ته. الثاني وایي چې اريد اریکة من فضلک، زه غواړم د کېناستلو چپرکټ غواړم یا د کېناستلو تخت غواړم. هغه ورته وایي چې لدینا اریکة جمیله، مونږ سره ډیر ښایسته د کېناستلو تخت ده. طالب الثاني ورته وایي چې طالب الاول بیا وایي چې اريد مشاهدة اریکة، زه غواړم چې دغه د کېناستلو تخت وګورم چې څه قسم ده. طالب ثاني وایي ورته چې هذه هي اریکة، دا څه ده؟ اریکه ده. طالب اول وی چې هذه اریکة جمیله، دا ډیره ښایسته اریکه ده. نو درنو قدرمن دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې دغه نور مثالونه استعمال کړئ. نو ډیر اسانه ده. زه به یو مثال درته له ځانه ووایم. نو چې مثلا زه ځمه دکاندار ته ورځم چې یو شي پوښتنه ترې کوم یا یو شی ترې غواړم، ورته وایم چې اريد سیاره من فضلک، زه موټر غواړم، مهرباني وکوه. نو هغه ماته بیا جواب راکوي چې لدینا سیاره جمیله، ما سره ډیر ښایسته موټر ده.
بیا زه ورته وایم چې اريد مشاهدة السیاره، زه غواړم چې دا موټر وګورم چې څه قسم موټر ده. نو هغه طالب ثاني ورته وایي چې هذه هي السیاره، دغه د موټر وی ګوره. نو زه بیا ورته وایم چې هذه سیاره جمیله، دغه سیاره یا دغه موټر ډیر ښایسته ده. درنو قدرمن دوستانو، پاتې نور مثالونه تاسو حل کړئ، ډیر اسانه ده. راځو التدریب السادس، شپږم تدریب ته راځو یا شپږم تمرین ته راځو. اجب عن الاسئله التالیه، مهرباني وکوئ جوابونه ورکړئ لاندې پوښتنو ته. ښه دلته پوښتنې دي، نو تاسې به چې وکوئ د هغې جوابونه به ورکوئ. مثلا الاول اين تسكنو، پښتنه ده، تا ته وایي چې ته چیرې ژوند کوې، چیرته اوسیږي. دې جواب به څه رقم تاسو ورکوئ؟ نو اين تسكن، یو کس تاسو نه سوال کوي چې ته چیرته اوسیږي، نو ته به ورته وایي چې انا اسكنو في المدینه، زه په ښار کې اوسیږم. نو بیا بله پښتنه کوي چې ثاني هل تسكن في شقه، آیا ته په شقه کې اوسیږي؟ ته به که چیرې ته په شقه کې ورسېدلې، ورته به وایي چې نعم اسكن في شقه، هو زه په شقه کې اوسیږم. ثالث هل تسكن في بيت، آیا ته په کور کې اوسیږي؟ نو که چیرم جواب په نعم باندې وي، نو ورته وایي چې نعم هو انا اسكن في بيت، زه په کور کې اوسیږم. بله پښتنه کوي الرابع ما رقم بيتك، ستا د کور شماره سویمه شماره ده، ستا د کور شماره سویمه ده. نو تاسې کور هره شمارې الاولى الثاني الثالث اربع او خامس، چاره شمارې چې ورته به وایي چې رقم بیتي مثلا 5 او 4 او 2 او 1، چې هر څو ستاسو د کور شماره وي هغه به ورته وایي. پښتنه کې چې ما رقم شقتك، د شقې د سوم رقم، د سوم نمبر شقه ده، ته ورته رقم شقتي 10، لسم نمبر شقه مې ده. بیا بله پښتنه کې شپږم 6 کم غرفة في بيت، په کور کې څو کوټې لري، یا په کور کې څو کوټې تاسو لرئ، نو ته به ورته چې في غرفة في بيت 3 غرف، په کور کې څو کوټې دي؟ 3 دانې. 400 تاسې ورته وایي. السابع کم غرفة في شقة، په شقه کې څو غرفې وي یا څو غرفې دي، نو ته به ورته چې یا 3 یا 4 او یا 5. في شقة 4 غرف، څو کوټې دي؟ 4 دانې مثلا. 8 في أي دور شقة، ستاسو شقه په کم پوړ کې ده، په کم دور کې ده، نو ته به ورته وایي چې الشقة في دور الاول او في دور الثاني او في دور الثالث، په اول لومړی څوم دور کې چې تاسو شقه یې همغه به ورته وایي. الصفحة 64 او 64 څلور-شپېتمه صفحه. الوحدة الثالثة، درېیمه برخه. القراءة، درېیمه برخه. الدرس 18، سویم درس، 13م درس. القراءة والكتابة، لوستل او لیکل. اولا القراءة، لوستل. التدریب الاول، لومړنی تمرین. انظر، وګوره. واستمع، غوږ ونیسه. وقرأ، ولوله. خازي ویم، تاسې د ځان سره ولولئ، معنا یې هم درته کوم. بیتون کور. شقة شقه. غرفة کوټه. حمام حمام. مطبخ اشپزخانه. دور پوړ. سریر چپرکټ. ستارة پرده. اریکة د کېناستو تخت. سجادة فرش. غرفة النوم د خوب کوټه. غرفة الجلوس د کېناستو کوټه. ډیر اسانه ده.
نو بل تمرین ته ورځو چې التدریب الثاني دویم تمرین سل بین کلمتین المتماثلتین دو متماثلې کلمه یا دو یو شان کلمې سره وصل کوي سره وی نښلوي. دلته موږ تشماری را کړي او دلته حروفونه دي، موږ هلته شمارو ته ګورو. مثلا دلته نعم ده چې هو معنا ورکوي، نو نعم دلته هم ګورو دلته شته ده، نو دا دې سره نښلوو. ثاني حی راځو، حی دلته ګورو دلته حی د حی سره مساوي ده، نو دلته یې سره نښلوو. دریم ته راځو جمیلتون، جمیله واو سره مساوي ده، دلته یې سره نښلوو. ډیر اسانه تمرین ده، نو دا حل کوي خپل ځان سره. الوحدة الثالثه دریمه وحدت یا دریمه برخه الدرس 18 اتلسم درس التدریب الثالث دریم تمرین انظر وګوره واستمع غوږ ونیسه وقرأ ولوله. نو دا زه درته هم تاسې غوږ ورته ونیسئ او ځان سره هم تکرار کړئ. اسکنو فی بیت زه په کور کې اوسیږم، اسکنو فی شقة زه په شقه کې اوسیږم، فی شقة 3 غرف په شقه کې څو کوټې دي؟ 3 دانې. الشقة فی دور الاول شقه په کم دور کې ده؟ په کم پوړ کې ده؟ په لومړي پوړ کې ده. اريد مشاهدة اثاثی زه غواړم چې د کور سامان وګورم. اريد مشاهدة المطبخ زه غواړم چې اشپزخانه وګورم. التدریب الرابع څلورم تمرین انظر وګوره واستمع غوږ ونیسه وقرأ ولوله. نو تاسې زه درته وایم، تاسې ورته غوږ ونیسئ او ترجمه هم درته کوم. احمد یسکن فی شقة جمیله، احمد په یو ښایسته کور کې اوسیږي. الشقة فی حی المطار شقه چې ده دا په د تیارو په کلي کې وجود لري، د تیارو د میدان په کلي کې وجود لري. الشقة فی دور الثالث شقه په دریم پوړ کې ده. فی شقة 5 غرف په شقه کې 5 کوټې دي. فی غرف النوم سریر د خوب کوټه کې سریر ده یا چپرکټ ده. فی غرفة الجلوس اریکة د کیناستو په اتاق کې هغه د کیناستلو تخت ده. فی مطبخ فرنن په مطبخ کې فرنه یا سخانه ده هغه طعام چې پې ګرمئ. فی الحمام مرأة او په حمام کې عینه ده. نو ډیر اسانه ده. احمد یسکن فی شقة جمیله، الشقة فی حی المطار، الشقة فی دور الثالث، فی شقة 5 غرف، فی غرفة النوم سریر، فی غرفة الجلوس اریکة، فی المطبخ فرن، فی الحمام مرأة. دلته موږ نه پوښتنې وسکئ، نو وایي چې عجب تاسې جواب ورکئ. پښتنې دي موږ به جواب ورکوو. ښه لومړی ته راځو. اول هل یسکن احمد فی شقه، یعنی دغه پروګراف چې موږ ولوسته اوس د دغه پښتنې کوي چې همغه ته به موږ جوابونه وایو. صحیح موږ دا ومولوسته چې احمد په یو ښایسته کور کې اوسیږي او په شقه کې اوسیږي، په شقه کې اوسیږي. صحیح ده چې شقه کوم هلته وجود لري؟ په حی المطار کې وجود لري. په دریم پوړ کې شقه ده، همدارنګه په شقه کې 5 کوټې دي. په غرفة النوم کې سریر ده، په غرفة د جلوس کې اریکه ده، همدارنګه مطبخ کې فرن ده، په الحمام کې مرا ده. نو دا موږ ولوستل ته موږ جواب ورکوو. ښه هل يسكن احمد في شقه؟ آیا احمد په شقه کې اوسیږي؟ نعم هو احمد يسكن في شقه، احمد په شقه کې اوسیږي. ثاني هل يسكن في حي المطار؟ آیا في حي المطار کې اوسیږي؟ نعم هو يسكن في الحي المطار، في حي المطار کې اوسیږي. الثالث هل شقة في دور الخامس؟ آیا شقه په دور الخامس کې ده؟ لا الشقة في دور الثالث، په دریم پوړ کې ده، په خامس کې نه ده. څلورم کم غرفة في شقه، په شقه کې څو کوټې دي؟ موږ مخکې وویل چې فی شقه 5 غرف 5 کوټې دي. این فرن، فرن چیرې وجود لري؟ فرن فی المطبخ، په مطبخ کې. 6 این مرأة، مرأة چیرې ده؟ مرأة فی الحمام، عینه په حمام کې شتون لري. اوم این سریر، سریر چیرته وجود لري شتون لري؟ السریر فی غرفة النوم، سریر چې ده په د خوب په کوټه کې ده. 8 این اریکة، اریکه چیرته ده؟ اریکې شتون چیرې؟ اریکة فی غرفة جلوس، اریکه په غرفة د جلوس کې ده. درنو قدرمن دوستانو دغه پاتې تمرین تاسو حل کړئ. نو ډیر اسانه تمرین ده. نو دا ما مخکې درته دا تمرین ښودلی و چې څنګه کیږي. نو تاسې دغه د الف عرض او د بی عرض هم در سره ولولئ. تر بیا مو په پاک او مهربان خدای سپارم.
موږ په دې سره 88مې صفحې ته ورسېدو، الوحدة الرابعه ته ورسېدلو، 5مه برخې ته ورسېدلو چې آینده درس کې به ستاسو په حضور کې دا وړاندې کوو. ډېره زیاته مننه. تر بیا مو په پاک او مهربان خدای سپارم. پاک الله مو مل شه.